أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. مخکې د بهتان واقعا ذکر شو چې منافقانو بهتان ولګو په ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها باندې. نو الله پاک فرمایي چې د دو مقصد سو په دې سره چې دو دا تهمت ولې لګاو. علماء ردی سو وجه لیکي چې دغه منافقانو دا تهمت د سو وجونه لګاو. نمبر 1 وجه د دې داوا چې دو د پیغمبر ذات د خلقو په نظرونو کې کمزور ښکار کی لاندې ښکته ښکار. او دویمه وجه ردی داوا چې په دې حربي سره دو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وعظ نصیحت کولو لار بند کی. خلق وای چې مړه دیم خلقو ته واعظ نصیحت کوي ته وګوره خپل حالت یې سم. نمبر 3 مقصود د دو په دې سره په مسلم معاشره کې فحاشي خورول چې په داسې طریقې سره په مسلم معاشره کې فحاشي خورش د خلقو په نظرونو کې با د دې هغه بدواله او د دې نحوست هغه کم شي. خلک وایي چې مړه ده سدي څه غټه خبره ده دا خو د ډیرو غټ خلکو په کورونو کې هم د لانجې راځي. نمبر 4 مقصود په دې سره د دې منافقانو د شخصیاتو احترام ختمول چې کم خلق یعنی د مشرانو او د احترام کوونکو خلقو د هغو شخصیات هغه په دې سره ختم شي او په معاشره کې د کشر مشر تمیز هغه پاتې نشي هغه ختم شي. او دا واضحه خبره ده کله چې په معاشره کې د مشر کشر تمیز ختم شي نو په هغه معاشره کې انسانیت پاتې نشي بلکې په هغه معاشره کې زندگی د حیوانیت بیا شروع شي. او چونکه اسلام داسې دین دی چې د سراسر د اصول او د ضوابطو نه ډک دین دی، د سراسر آداب او اخلاقیات دا خی او بیانوي. نور دغه خلقو مقصود داو چې دغه اخلاقیات دغه ادب او دغه د مشر کشر تمیز دا د معاشرې نه ختم شي. دویم داسې خبرې په معاشره کې عام شي شروع شي نو په معاشره کې به پخپل باندې بد اخلاقی بے حیائی گندگی دا عام شي.
نن چې زمونږه معاشره بګړاو د هغې وجه دا ده که یو انسان نظر لګی نو هم د نظر د بے حیايي په کارونو باندې لګي. که یو سړی په مجلس کې کینی نو رده جبا هغه په بد اخلاقیاتو باندې هغه ککړي، رده غوګونه هغه اوریدل د بد اخلاقیاتو کوي. او کده په یو معاشره کې وخت تیری نو د الته کې ټوله ازدکړه او ټول لیدل قاتل هغه د بی ادبی ازدکی او هغه د دې وجنا الله پاک عام اعلان وکړ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، یقینا هغه کسان چې دو خوخی دو غواړي ان تشيع الفاحشه چې خورشي بے حیايي. الفاحشه دویمه معنا چې خورشي بد اخلاقی، او دریمه معنا چې خورشي ګندګي. کم کسان چې دا غواړي نو الله پاک فرمای فی الذین آمنوا، او دادو غواړي د چا د پاره غواړي؟ د مؤمنانو د پاره. دو دا خوخی چې په مؤمنانو کې بے حیايي بد اخلاقی ګندګي دا خورشي. نو الله پاک فرمای لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرة، د دو د پاره عذاب دردناک ته په دنیا او په آخرت. وز دغه کار کدا مسلمانان کوي او کدا کافران، دا لازمی خبره نه ده، بلکې دا اعلان دا عام دی د الله پاک د طرف. هغه کسان هم په دې کې داخل چې هغه په معاشره کې داسې قسمه کارونه شروع کوي چې هغه معاشره د ګندګۍ یا د بد اخلاقینا یا د بی حیایینا ډکای، او په معاشره کې داسې قسمه حالات پیدا کوي. لکه بعض خلک نن سبا کدړاګان راولي او د لری لری زیګونو خلک هغه ته راغونډي، او دو خپل زیګه او خپل مجلسونه محفلونه په دې سره خیسته کول غواړي. نو دا مراد او مقصد دا دی چې کم نوجوان نسل دی یا کم د علاقی خلق دی، د دو د ذهنونو نه د دغه شیزونو د نفرت دا ختم شي، او دو ته دا ډیره معمولی خبره ښکاره شي چې داسې قسمه محفلونو ته تلل داسې غټه خبره خو نه، پرون خو پکې زما پلاروم ولاړ، بله ورځ خو پکې زما تره هم ولاړ، او مړه موږ پکې په چون کې هم سینګ کول. د دې سره معاشره عادت کول د دو مقصود. دغه خلق هم په دې حکم کې داخل. دغه شانته کم خلق چې ناروا لباس هغه استعمال چې په هغه سره د بدن صحیحه هغه په داسې طریقه باندې ښکاری چې د هغې نه بے حیايي هغه دوړيږي، او د هغې نه بے حیايي هغه پخکته باندې ریږي. دغه قسمه خلق دا هم په معاشره کې بد اخلاقی او بے حیايي خورول دا غواړي، هغه کناری ندی او کزنه، بل هغه آلات چې په هغې سره په مسلمانانو کې بے حیايي او بد اخلاقی یا ګندګي دا خوريږي. لکه نن سبا فیسبوک، یوټیوب، دغه شانتي ټلویزیون، دا شیزونه دا هم په مسلمانانو کې بے حیايي خورول غواړي.
او په دې سره د مسلمانانو په ذهنونو کې یو غلط فهمي هغه هم ده چې خلک وایي زه خو په ټي وي باندې صرف خبرنامه اورم یا پی داسې اسلامی مسائل بیانېږي یا وعظ نصیحت یا ترجمه د قرآن مجید کیږي هغه په منګه اورو نو آیا ستا په کور کې چې دا شی لګي په دې کې خو هر قسمه ماحول هغه راځي او ستا په کور کې هر قسمه ماحول د دې نه پیدا کیږي یا ستا د زنانو نظر په غیر محرم خلقو باندې لګي نو یوازې ستر دا نه دی چې نارینه به زنانه ته نه بلکې دا هم حرام دي چې یو زنانه هغه نارینه ته وګوري او دلیل په دې باندې یو پیرا جنابی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناسو امهات المؤمنین پکور کې وي او حضرت عبدالله ام ابن مکتوم رضی الله عنه هغه راتلو چې د نابینا صحابي او ډیر لوی شان او جلیل القدر صحابي او چې رد په باره کې سوره عبسه سورت الله پاک نازل کړ دا په وجب دومره لوی شان والے صحابي یو بزرگ صحابي او د پسترګو باندې نابینا چې د راتلو نو امهات المؤمنین دا ناسته نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی چې تاسو پرده وکئ ورته وی د الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم خو نابینا دی اړوند دی هغه صحیح دی نو پیغمبر علیه السلام ورته وی چې هغه کړوند دی تاسو خوړندې نه تاسو نظرونه کار نه کوي یعنی د دومره بزرگ او جلیل القدر صحابي په باره کې پیغمبر علیه السلام دومره وعید ذکر کړی او مونږ په خپل شعرالو او زنانه وتخا نو الله پاک فرمای ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه يقينا ها کسان چې دو خوخی چې خورشي بے حیائی فی الذین آمنوا فمؤمنانو کی لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرة ددو دا پار عذاب دردناک تے پا دنیا او پا آخرت کی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پاک پوئیگی او تاسو نپوئیگا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته او کچری نو فضل د الله پاک پتا سو باندې او رحمت د هغه نو دلته یو لفظ دی لا هلاکتو نو خامخا تاسو به هلاک شي وای خدا الله پاک فضل او مهرباني د پتا سو باندې چې تاسو د دغه هلاکت نه الله پاک بچ کړي وان الله یقینا الله پاک رؤوف شفقت کون کې رحیم رحم کون کې ان الذين يقينا هذا كسان يحبون چدو خوخوي ان تشيع الفاحشه دا چې خورشي بحیاي في الذين امنوا فهذا کسانو کې چې ایمان راوړې دي لهم عذاب الیم ددو د پر عذاب دردناک ته فی الدنیا والآخرة په دنیا او آخرت کې والله يعلم وانتم لا تعلمون او الله پاک پوئیږي او تاسو نه پوئیږئ ولولا فضل الله علیکم او کچری نوے فضل دا اللہ پاک پتا سو باندے ورحمته او رحمت دا اللہ پاک نسی چل بشے او تاسو با حلاک شیر وان اللہ
او یقینا الله پاک رؤوف الرحیم شفقت کون کے رحم کون کے دے